هغه فلسفي او سیاستمدار او ساینس پوه او طبیعتدان او کیمیاګر او د الهیاتو پوه هغه ستورپوه او لیکوال استاد او د نظریاتي طبیعت ډیر مخکینی شخصیت د کائناتي قانون تشریحات یې وړاندې کړل د لرغونو عقیدو خیالات یې رد کړل او طبیعتي اصول یې وضع کړل د هغه نوم د نوو وړاندوینو شناخت وګرځېده د هغه نوم نن هم د فزکس د اصولو او د فزکس د پوهنې لپاره پیمانه ده خو هغه په مالي توګه بیخي کنګل شخصیت و نن مونږ خبرې کوو د سر ائزک نیوټن په حواله نن هم په جهان کې نیوټن د قوت یوه اکائی شمیرل شي د هغه مشهور کتاب فلسفي نیچرالیس پرنسپیا میتامیټیکا د ساينس په تاریخ کې منل شوی کتاب دی په دې کتاب کې د کائنات د حرکت قانون او د ثقلي کشش یا د راکښت قانون وضع کړل شوی او په فلسفي نیچرالیس پرنسپیا میتامیټیکا کې هغه د کلاسیکي میکانیاتو اصولو بنیاد کې خو د همدې کتاب کې ائزک نیوټن د خپلو درې مشهورو قانونونو د حرکت قوانین یعنی لا اف موشن وړاندې کړل په 4 جنوري کال 1843 کې نیوټن په بریتانیا کې وزیږېد هغه د انګلستان د رایل سوسایټۍ غړی او هم یې د رایل سوسایټۍ د 12م مسؤل په توګه کار وکړ په انګلیسي او لاتینی ژبو کې د الهیاتو میکانیاتو ریاضي او فلکیاتو حیرانونکي علمي ډبرې کېښودې د فزکس په مضمون کې نیوټن د قوت د پیمایش اکائی ده چې تعریف یې په داسې ډول کېدی شي چې یو وجود 1 کیلوګرام وزن ولري هغه یو طاقت په 1 سکند کې 1 میټر خوځښت ته اړ کړي نو دغه طاقت په 1 نیوټن طاقت بللی شي هغه د مشهور کیمبرج پوهنتون استاد و هلته د هغه مقابل کې د بنسټپالو عیسائی سختدریزو سخته مقابله وه هغوی ټول د ساينس د نویو وړاندوینو مخالف وو نیوټن دغه خیالي جنگ ته تیار نه و یو طرف ته دغه مذهبي ډلو مخالفت او بل طرف ته د ساينسي نوې څرګند شوو اصولو هغه بیخي مات کړ هغه له ساينسي ټولنو نه په شا شو او تر 15 کلونو تنها واوسېد د فلسفي نیچرالیس پرنسپیا میتامیټیکا د زړو نظرونو او د ګلیلیو د طبیعتو نظریه په شا پرېښوده دغه کتاب په ګرد اروپا کې ساينسي ټولنې وخوځولې او د ساينس د نوي فکر او پرمختګ بنیاد یې کېښود بیا هم د مذهبي بنسټپالانو لخوا په نیوټن تنقید کېده مګر اوس هغه هم بدل شوی و استدلال یې دومره پوخ و چې خپله دفاع یې وکړی شوه نیوټن د بریتانیا د پارلمان غړی هم جوړ شو مګر سیاسي طبیعت یې هلته هم ونه لګېد او سیاست یې پرېښودو نیوټن د حرکت اول قانون وړاندې کړو یو وجود د کوم بهرني زور د نشتون په حال کې به هغه وجود یو ساکن وجود یا ساکن جسم مګر دغه قانون له مخې یو وجود به همیشه په حرکت کې اوسي که چېرته هغه متحرک وي او د کوم بهرني طاقت نشتون په حال کې به هغه تل لپاره متحرک اوسي د نیوټن دغه قوانینو د نن وخت د هوایي خلایي ځمکني سفرونو لپاره د انجن په بڼه د ترقۍ لار پیدا کړه د نیوټن دوهم قانون دا په ډاګه کوي چې څرنګه یو انسان یو ساکن وجود په حرکت بدلولی شي هغه خپل نظر داسې بیانوي په هر وجود د هغه د وزن هومره قوت تاثیر لري مثال که یو کس یو موټر ته دیکه ورکړي او یو فوټبال ته دیکه ورکړي په دواړو ځایونو کې به د یو قوت غبرګون بدل وي او نتیجه به د دواړو وجودونو په څرنګوالي انحصار ولري د نیوټن تر ټولو مهم او افاقي دریم د حرکت قانون تھرډ لا اف موشن د هر عمل یو رد عمل ضرور وي د دغه قانون په بنیاد انسان د انرژۍ په زور ماشین ته خوځښت ورکولی شي د دغه دریم قانون په بنیاد انسان د ماشین له حرکته ګټه پورته کړه د حرکت دریم قانون داسې دی چې که چېرته یو ټوپک څخه ګولۍ وچلول شي نو د ټوپک چلونکي اړخ ته هم ټوپک جټکا کوي د خپل وخت د یو بې وزله ماشوم او بیا ځوان او د نن وخت د ساینسي علومو سرخیل نیوټن په ژوندون کې ډیر کړاوونه دي لیدلي نیوټن د پلار تر مرګ وروسته څو میاشتې پس پیدا شو او د 3 کلونو و چې مور یې دوهم واده وکړه او در په در ټکرو سره مخ شو د هغې وروسته د خپل نیا کره دیره شو او بیا نیوټن مور ته ورغی او په سکول کې شامل شو د 19 کالو په عمر کې زمینداري شروع کړه هغه یو داسې کروندګر و
چې د موسمونو په گردشت او طوفانونو په راتګ او په اثر پوهېده، مګر هغه به تل د اوبو په ویاله کې د لرګي پایې تاوولې او ساینسي تجربې یې کولې. ائزک نیوټن په 1861 کې د خپل ماما په مرسته کیمبرج ته لاړ او هلته له ساینسي فکرونو سره آشنا شو. کیمبرج ته د تللو په وخت ائزک نیوټن سره یوه پیسه هم نه وه. هغه به هلته د شتمنو زده کوونکو پیزار پالش کول، ویښتان به یې سازول، د خوراک څښاک رسولو خدمت یې کولو او د شتمنو زده کوونکو د کوټو صفایانې یې کولې تر څو یو څه د خوراک ورته په لاس ورشي او خپل سبق ویلو ته ادامه ورکړي. د سکري کشش په حواله سره د نیوټن ذات سره تړل شوې خبره ده چې نیوټن له سکول پټ و، د مڼې د بوټي لاندې ناست او په سر یې مڼه را پرېوته. مګر د نوې څېړنو په بنسټ دغه خبره بیخي بې بنیاده ده. د نیوټن دومره څه پیدا کولو وروسته د هغه په سر یوازې مڼه نه وه را پرېوتې، بلکې د هغه سر ډېرو ټکرو وهلی چې دا هر څه یې را پیدا کړ. د ګریویټي د موندنې تر شا نیوټن ډېرو وختونو مطالعه وه چې سکلي کشش یې روښانه کړ. ائزک نیوټن د برطانیا د شاهي کرنسۍ سیکو جوړونکی یا کوشیرګر هم و. هغه وخت کاغذي کرنسۍ رواج شي او د نیوټن د سیکو جوړونې ټوله پانګونه ډوبه شوه. جهان پلار یو جرمن ساینس پوه و. د 18مې پیړۍ ساینسي انقلاب ستر شخصیت و چې د سیارو د خوځښت قانون یې وړاندې کړو. نیوټن د هغه قانونونو په بنسټ د فلکیاتو په میدان کې ډېر کار وکړلی شو. په مالي توګه نیوټن تمام عمر کنګل و. د نیوټن مالي ژوند یو ډرامایي کیسه داسې ده چې کله نیوټن د سیکو جوړولو کار ټپ شو نو خپل دولت یې ټول په شرکتونو کې سرمایه کړو. نیوټن په ساوثي شرکت کې حصه واغسته او 2 میاشتې پس چې قیمت ډیر زیات شو نو خپله حصه یې خرڅه کړه. بیا چې د شرکت قیمت بیا په لوړېدو شو نو نیوټن بیا حصه واغسته. څه موده وروستو د شرکت بیه بیخي صفر ته راښکته شوه او نیوټن ټول عمر لپاره بیا په مالي توګه روغ نه شو. د رایل سوسایټۍ مشر لوی څېړنکار ائزک نیوټن په کال 1886 کې د 84 کلونو په عمر کې مړ شو.